موږ پر دغه باندې راغلي، موږ دا مظاهره پر دغه باندې کوو چې زموږ سره ډېر سخت ظلم شوی دی. زموږ هلته په وطن کې په باوړۍ کې چاپه وهلې ده، هغه چاپې سره بیره باندې هلته شهیدان کړي دي. د شهیدانو په څېره باندې زموږ خویندې راویستلي دي، زموږ زنانې راویستلي. د شهیدانو غم موږ نه کوو، د بندیانو غم موږ نه کوو. موږ د خپلو خور، د خپلې مور، د خپل ناموس دپاره راوتلي یو. موږ خپل زنانې غواړو، په ډېر غربت، په ډېر ظلم، په ډېر وحشت یې زموږ زنانې د کوره را ایستلي دي. چمپلان یې یو ځای پاته او پوړینان یې بل ځای پاته، ویښتان یې شکولي دي، هغه پراته دي، ویښتان یې د بیخه جلي کښلي دي، نالان یې ګیر کړي دي. هغه ښځو نالانو سره زورونه ولي چې نالان یې ګیر کړي نه وو سره تللي، نالان یې د بیخه کښلي چې دوی په زور، په وحشت باندې، په ظلمت باندې هغه نالان یې د بیخه کښلي دي. هغه تیارۍ ته وړي دي. په کشنک ماشوم د 11 میاشتو هلک دی، هغه تیروي، هغه یې ورکړی چې دا خو تیروي، هغه یې غورځولی دی، د مځکې یې وهلی، هلته د مځکې بېسده کړی دی. هغه ماشوم هغه پاته دی، هغه ماشوم دلته پاته دی. زموږ زنانې او زموږ خویندې یې بیولي دي. موږ د دغه دپاره راغلي، موږ ځانونه قربانوو، د شهیدانو غم نه کوو، د بندیانو غم نه کوو. موږ د خپلې خور ناموس، د خپلې مور، د خپلې کور لپاره دا زموږ غور څوک نه کوي. موږ سبا نارسراج بندوو، موږ سبا د درایي هغه د هرات سړک بندوو، موږ پر لښکرګاه باندې وځو، موږ ټوله ځانونه قربانوو، پر دې خور باندې ځانونه شهیدانوو. غواړو یې، غواړو یې